लेकिन दा याद करे तो साहबी लोग या रसूल अल्लाह जमाए वजू जरूर सुनिश्ता और ख्याल में डाले कि दामा तुम खैरात करो इजाजत दे वसीयत को जमा कौन ने तुम खैरात रसूल अल्लाह सदुल माल शराब व रसूलुल्लाह नी वे दोनों में इजाजत देता ये तो सोचे कि मामून ने खैरात मैं सर कमी दो या सुन या रसूल दत्रेनी से जब पैगंबर फरमाए आज सुन और वसूल तो कसी सुन फंडीर दे वो खैर द सुन दत्रेनी से इजाजत दखबली तारीखी से कम पादिश हो 3000 रुपए पादिश आज के 1000 दवसियत तो मुजाद है कि तवसियत की 10 रुपए वापस लेकिन याद रहे हदीस की रावी जनाब रसूलुल्लाह फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका अन तज़रा वरसतक अगनिया खैर मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह जनाब रसूलुल्लाह फरमाए तो खबरदार मालदारान प्रेरी तमन प्रेरी खनियानी प्रेरी दादीर खद देना چې تمشي هغه پکلان پاتې شو خلکو له بیا خیر وایي او تا چې خیراتونه کول او نکاح کول او جوړ یې منډ دیوالې د په ایمان یې چې روپۍ مې په نامه د الله ورکړي او چې مري نو د وارثانو حق کمای دار حال که څه کمای کم کا لیکن درېمې حصې پورې زیاتي کوئی کتاب اجازت نشته مسله باندې خزان کوئی دی دا وصیت په کومه درجه کې راغی په درېمه درجه کې راغی لیکن الله رب العالمین وصیت وایي د دې نه مخکې مقرر کړی ذکر کړی من بعد وصیت توصون بها او دین قرآن مجید بیان چې کوي اول وصیت ورپسې ختم وي او ما چې کوم بیان کو مطابق د سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا چې اول دې ته ورپسې وصیت دی هر طریقې بیان فرمایي خلکو د زړه په وګونو وره چې دین چې کوم دی د هغې آداب وصیت مقدمه ده اول به قد راځي وروسته بیا وصیت دی باقي قرآن کا وصیت مخکې ذکر کړی دی د یو خاص مصلحت په بنا باندې هغه ده چې د مړي وارثان د مړي هغه حقوق به خامخا ورکوي پر دې حقونه باندې باقي وایي چې بابا دې کړی شوي نه دي رسېدلي دي خلکو سره چې ستا په کار مې دومره روپۍ دي اقرار هغه کړی دی که د وارثان یو سترګه خاځي او جاړي نو هغه مال هغوی به غواړي ورکوي به مجبور دي وارثان که هغه د اختیار دي خامخا به ورکوي لیکن کپدار وصیت کړی دی چې دا 2 روپۍ ملا صاحب له ورکړه د جومات نو ته وایې چې وارث باندې جبر شته کاکا مجھے کپدار وصیت کړی دی چې 2 روپۍ به جومات مړه پلار یې پاګل او تاسو لري خو دا راځي کاره کو جوړو نو چونکې د وصیت په ادا کې ډېره کمزوري ده ځکه چې مطالب یې څوک نشته د وصیت غوښتونکی څوک نشته د قرض غوښتونکی خو وي د وصیت غوښتونکی څوک نه نو قرآن وصیت اول ذکر کول چې ګوره ګوره دې مطالب څوک نه لیکن یاد لرا چې مړي وصیت کړی وي اے وارث د مړي د هغې وایي عطا پتا لاجبه ده په ثلث کې په درېیمه ورته وصیت دا په درېیمه درجه کې دی وصیت په دویمه درجه کې نه دی دا یاد لري وصیت په تکای زما 2 روپۍ زیات نه ورکړه پسون کې دومره مې عمر نه ورکړه دومره مې بکر نه ورکړه خبره واورئ سردار دو عالم جناب رسول اللہ ارشاد فرمائے الا لا وصیت لوارث الا لا وصیت لوارث خبر شے وارث تو وصیت نہ کی خبر د کیدر کوي نو سره ورشو او د بل سړي د دې مړي په حق کې حصہ دا وارث دی نو حضرت فرمایي الا لا وصیت لوارث وارث تو وصیت نہ کی یعنی وارث مصالحه نشي کوي څنګه یو سړی مړ شو زامن یې پاتې دي 3 او پلار وصیت کوي چې بچو ما خو به تقسیمي کې برابر لیکن د مشر زوی له زه به 10 روپۍ زیاتي وکړم مشرانه دا زما وصیت دی یاد لرئ هغه مشر زوی 10 روپۍ زیاتي نشي اخیستی د زوی به حصه مقرر ده پلار په مال کې نو پلار زیاتي د خپلې حصې نه نشي اخیستی خپل حق باقي وصیت به چاته کوي هغه چاته به کوي چې ستا په مال کې دغه حصه نشته اجانب پردي خلک زیات له روپۍ ورکوي بکر له ورکوي باچا صاحب له ورکوي میاں صاحب له ورکوي څه خلک او که ته یې هلکه وایي تاسو مور او زما ډېره ښه ښځه وه فقهي شپې راسره تېرې کړي د خپلې حصې نه زیاتي 10 روپۍ زه دې ورکوم وصیت ورته کوم نو ښځه خپل حق یا کمه یا څلورمه زیاتې حصه نشي اخیستی خبره ښه پوه شوې نو وارث چې کوم دی مصالحه نشي کولی دی
چې ته څومره چې څومره ورکې اما وارث وصي خو به وي وصي مانه منتظر بچی د مشومه او دا څومره روپۍ دي دا مدرسه کې ورکړه دا جومات کې ورکړه انتظام به کوي وارث لیکن وارث ته یو حصه زیاتي ته نشي ورکولی جناب رسول الله فرمایي الا لا وصیت لوارث ایضا په خبره ښه ځان پوه وایي ځکه چې خبرې نازکې هم دي ګرانې هم دي او تا خو یو خبره زده کړې چې جومات خبرې د خدا کړه سره وي او چې د جومات د باب یا د قاضي زوی هغه چې شیطان دی بچی هم وي کله کله یو سپین ږیري ته زه حیران شم چې ژبه به شیطان څه ته وي که نه دی ستړی کېږي او که نه مازه خرابېږي او هر خبر ته رسي لیکن چې معامله د دین د خبرو راشي ای ملا صاحب او ستا کار زه کوم هغه توجه نه کوي وارث مصالحو نشي ګرځېدی اما وصي دا ګرځېدی شي په دې مقام کې یو بله ښایسته مسله رایاده شوه دغې حلم ضروري دی چې مسلمانانو تاسو پوه شئ تاسو به خبر یا به دې خبر عیني قوانین د حکومت ګویا کې د میراث قوانین دي څه موافق الشرع او څه خلاف الشرع عیني قوانین کې دا قانون دی یو سړی مړ شو دوی زامن پاتې شو او یو زوی پاتې شو نوسی پاتې شو هغه زوی د پلار نه مخکې مړ دی دی چې مړ شو دوی زامن پاتې شو یو یې د زوی پاتې شو نوسی عیني قوانین کې دا قانون دی چې ما ته به درې ځای کېږي نور څه کې نشته دوی زامن یو نوسی دی د آخر دا نوسی هم د دې کور سره د هغې دا وي بیا هم د زوی دی بابا درې سیکه 3000 روپۍ دي زر د یو زر د بل او زر د نوسي آخر دا نوسی د کوم ځای راغلی د دې کور نه دی د زوی نه دی دا د حکومت قانون دی خلاف شرع اسلام څه وایي دین ګویا کې څه وایي دین دا وایي چې یو سړی مړ شو دوی زامن دي یو یې نوسی دی د نوسي هېڅ نه رسي ما یې ټول ګویا کې د زامن د نوسي هېڅ نه رسي نو د دې خلکو خو جبې اوږدې دي دې وکیلانو ته وګوره دې ملا ته وګوره هلکه دا بچی نه دې کور سړی نه دی چې تاسو محرومه وهئ آخر دا هم د مړي د زوی دی و د پاگل زوی خبره به انسان پوهېږي دا ټیک چې دې کور بچی دی لیکن قانون دا دی چې زوی موجودي نوسي ته څه نه رسېږي دا اسلام د اسلام قانون دی په فرد مراتبو سره اقرب فالاقرب مور چې موجودي وراره ته څه نه رسېږي تر چې موجودي د ترزې ته څه نه رسېږي زوی چې موجودي نو نوسي ته څه نه رسېږي که ته دا وې چې دا نوسی خو ووالی شو نه نوسی نه دی ووالی شوی هغه دپاره لاره خوشاله ده که نیکه هغه سره ښه کول غواړي دا چې چا مال دی دا نیکه دې نوسي سره ښه کول غواړي نو د هغه دروازه چا بنده کړې ده هغه وصیت وکړي ورکړي نو نوسي ته په سور سره نوسی اجنبي دی وارث نه دی وارثان یې زامن او اوس ما عرض وکړو چې اجنبي ته وصیت صحیح دی نو که دې نیکه سره د دې نوسي دومره غم وي نو دی دې وایي چې و بچو د درېیمې حصې مال ما دې نوسي ته وصیت کړی دی او ما باقي میراث خبره برابر شي 3000 روپۍ دي 1000 روپۍ درېیمې حصه ده آیا وصیت شو د نوسي او 2000 بعد مضبوط زامنې والي بلکې کله کله کېدی شي چې روپۍ ډېرې وي روپۍ ورته یوې 1000 روپۍ دي او زامنې به کې 4-5 او د ثلث وصیت دې وکړي د 1000 ثلث 2000 هغه نوسی به د زامنو ډېر والي د بابا چې نیکه ورته وصیت نه کوي نیکه ته نوسی نه دی ګان نیکه د نوسي غم نه کوي نو اعتراض به وکړي په دین باندې راغی په قانون باندې راغی د دین العیاذ بالله نو عرض وایي چې دا دی که تاسو وصیت کول غواړئ یاد لرئ ستا نوسی ستا په مال کې حقدار نه دی او که ته یې چې نوسی مې بیا هم شتمن شي او زما په مال نو هغه ته وصیت وکړه په ټول سره په دغه نسي سره هغه بیا محروم نه کړي شریعت خو دا وایي الحمدلله ثم الحمدلله د شریعت عمل کې مکمل طور سره پاکه ده قطعا د اعتراض د موقع شته دی نه که د چا سترګې د عقل وي دا بله خبره چې څوک وایي چې قبضه او مد ځانونه کړي خبره ختمه شوه څلورمه درجه کې اوس میراث تقسیم تجهیز دین وصیت اوس چې څه مال پاتې شو هغه په ورثو به تقسیمېږي لکه تېره شوي چې ما پاک وجه بیان کړی و نو څنګه تقسیمېږي ما تاسو ته یو شان ظلم بیان کړی و چې یو صحابي داسې په جنګ احد کې وایي شهید شو چې جنګ احد کې شهید شو یو یې ورور پاتې شو دوی وروڼه پاتې شوي یو یې ښځه پاتې شو دا اوس پورې قانون نه راغلی د میراث رکو نه راغلی میراث وایي دا ورور ټول ورور واخیست
لکه پریدو مومندانو کې چې شاید آی خبر روز چې د مشر او زوی نو میراث یې ورور والي پاتې شوه ښځه په خپل سر نکاح تړي دته خو او که یې ښځه هم خرڅه کړي پاتې شي لوڼه زامنو ته یې واده کړي یا بیا هم خرڅه کړي دا قانون دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زه دا پریدو خبره ورته کومه د سپین ږیرو د حاجیانو حاجي جل ته ولاړ ما ته وایي وایي زما نور درونه ابیسا اخلي نه په خوښه یې نه اړي ما حاجي صاحب یو ښځې ته زوی نږدې دی که روغ نږدې دی اخر بني ادم یو کنه یو سړي ته ښځې ته اولاد نږدې دی که روغ نږدې دی اولاد نږدې دی چې صاحب دا څه خبره کوي چې زما لور وایي که زما وایي که زوی نه حسن نه اړي نو څنګه وایي ولې رنګ بکې ښه وایي چې راکوي هم نه نو دا وایي چې ورور تاره میراث نه اخلي خبره یې څه کوله بزرگ وفات شو مانے ټول روح یوړ هغه بیبي هغه سردار دو عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله دوب اول میں لاس نیولې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راوځي و یا رسول الله دې پلان مرشو زما دې نو پلان مرشو دار وہ ہے کہ مرشو دادر میں پادی ځان غریب نه یادي لیکن یا رسول الله مال چې کوم دی ټول هغه یو مال ټول هغه د جاهل څخه کم کاوه یا رسول الله ولا تنكحان الا ولهما مال یا رسول الله دې سره خو علي نکاح کیږي چې دې جن کو سره مستمال وي څو خو سره وي چې پیسې ورسره غریب جنې څو کوي او هغه مالک د مال ضرورت او ما خو رسول الله ستاسو پیغمبر علیه السلام دې دا فیصله الله رب العالمین کوي دا فیصله د خدای حکم راغی يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله تاسو ته حکم کوي په باب میراث کې څه حکم کوي للذكر مثل حظ الأنثيين چې دا پار دې په مثل د حصې د دوه دنیا په یو ځای باندې وځي یو سړی ورشي یو ځای پاتې شو دوه پاتې شي مال بنیم شي نیمه د ځای او نیمه د دوه ورته عامه ده چې دا نور وړي وي یو که کبیرې وي غټې وي بالغ وي واده شوي یو که نی واده شوي بعضې په خمرو کې چې واده شوه دا په پلار په بد کې یو خطرې نه رسي که په کور کې روډۍ به وکړي خیر ډاکټر جامې به ولوالي لیکن چې واده شوه بیا دا یا په نشي رفتار مال سره انا لله و انا الیه راجعون اته شي چې مواد کړو یو ما ته راغی وایي مولا صاحب دا ښځې را باندې سورې وایي دا ښځې را باندې سورې دا خو ما ته په خپله وایي نو ما وخندل خدایا که د دین بیان کوو هم دا خلک خفه کېږي په ورځ او بل هغه وي خو ته او پرې ناستو وی هغه مولا صاحب موږ ورته ټلویزیون نه هغه په قلهر کې نه ما ته نه ویلي که ما ته یې دی تالاب کې به پروت و ځان سره ګڼېدو دا د مسلمانانو حل دی احکام د خدای ورته بیانوه په دې باندې ګویا کې شاه حکم راغی للذکر مثل حظ الأنثیین نارینه اولاد هم پاتې دی زنانه هم پاتې دی بس ورور د هلک 2 روپۍ او د لور وایي چې روپۍ دغه تقسیم دی د میراث باقي دا منقول وي که غیر منقول وي ځمکه وي او که اسبابونه وي ټول به تقسیم وي د پلار فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك او قرآن فرمایي که یو سړی مړ شو دا خالص نو یې زوی نشته نو ټول وروڼه تربوران دا شته ښځې به وي لیکن زوی نشته لور یې یو سړی مړ شو دا به د مدي 2 یا د 2 نه پورته 2 3 4 5 لک اصل دي نو د دې نورو باندې د پلار په میراث کې څومره حق وي واجب وي که غیر واجب وي وړي وي که وي قرآن مجید فرمایي فلهن ثلثا ما ترک د دې لور دپاره د ټول مال 2 ثلث مال به درې ځای شي ټول 2 ثلثه دا د دې لور شي خپل کې برابر به تقسیم کړي 3000 روپۍ د مړي پاتې دي لوی دي ورځې نشته 2000 روپۍ د لورو او دا 1000 روپۍ دا د باقي ورثو کروري وي او وراري وي او تربوري وي دا باقي ګوره دا د قرآن حکم دی د لور لپاره خالص 2/3 د مال چې کوم دی 2/3 دا د لور وإن كانت واحدة فلها النصف او کله چې یو لور پاتې زوی نشته یو لور پاتې ده نو تربوران شته نو قرآن مجید فرمایي وإن كانت واحدة فلها النصف او که یو لور وي نو دې لپاره نیم مال دی غوږ د بار باندې لور دا دی
जायदाद रुपया से नीम बजी हुए और नीम क्या कर पूरा दफ्तर सामान दूना रेगों का कर पूरा नहीं हाई कि मैं फर्द हमारे आके बोले उन्होंने जरीब रेगों तो समय रहती फिर चीज दफ्तर सामान तो समय रहती लेकिन लूचे का मजा दफ्तार पर माल के दागो चली गया वह अजिजा वाफा की खल को गया था बीमार थी पति में खुशहाल है चीज रास्ता मार हुए कि नीम ताजू नीम वोट इल्ला मगर कदा अल्लाह तो रिक्शा मेरे हाल ये नीम माल और बच्चे नीम लू लवर को माँ बाप कहते हैं वाले तान निष्ठा तरबुरान निष्ठा अथबात निष्ठा आनू नीम बलू नूरी वाजदा को एक गति से पानी तरबुरान का अर्जी सोक निष्ठा ये नीम हम गवर का बिल फर्क दाहे सदा और क्या चनूर से गिनी नानी में क्या आपको बिररत आप दीरू तो करी वह द कुल माल द प्लाजो के दवाई दा आयात राखी द कुल हिस्सा पर किरागा जो सरदार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सादिन रबी चमल दारू राव आरुल तू मिला कुले रवि हो पैगंबर ने सलात व सलाम और तो फरमाए कि अल्लाह हुक्म रावे जरूर टोल माल तने छोड़े जरूर टोल माल तने छोड़े ऐसे माता पसंद कर मुखबूर से अल्लाह हुक्म दे मत हुजूर सलात व सलाम तकसीम को चिरा ताद और माल के कम दे दावत दलील शहीदी 24 आत्मा ऐसा दावे दाबा बीबी नवर करेशी जसा मेरी बीबी हुआ आता चावला की दमड़ी न दखल आत्मा ऐसा आत्मा बागे नवर करेशी सुल्तान नटू नवर करेशी और माँ बकिया रो देवी के माँ बकिया गुएस्ता ये तास मसला तेरी सुन कर दस खबर किया माँ बताओ जो करे आपकी छोकरी ना जो अदा तब तो खबरी तब तो जरूर या कोरन न कहीं करिया कोरन कहीं ना मेरे गेम आत्मा ऐसा बवर करे कि खजिला द 24 आत्मा दे हदफे अभी विदा सवाल और सुल्तान द मां चिशपार सी दाई बेलू नवर के शिपार चौधरी नूर मां बकर सो बात पिंजो आप इंदे से जनाब रसूलुल्लाह आरो लेवर के या ढोल मारो ले या कि तकसीम से 24 रहते से जरूर पिंजे से 25 के बैठे बात और कुरान मजीद फरमाई वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद दो तरह मुर्श और मोरे प्यार पाती की औलाद इन पाते लाखों सरसों को दरों क्या खेलना याद कारण की मेरा क्या रखता को याद है जे मुर्श औलादी रिश्ता मोरो प्यार रिश्ता द मोरो प्यार जो सुने थी द औलाद पर मिरास की पूरी या किसी को कभी पूरी खबर है वैसे सिंगरी से ज़माने कामयाब थी और गति दी ने बनाई को मिरास के हिस्सा ही अपन चला गया औलादी बोला हाँ तुम एक तरह पुरानी वजह से दादा अल्लाह काम दिया निजाम हमारे पुख्ते वाले पसंदी जितने सुने हुए न मने वो पूरा खसारा का खसारा ये जितने सुने हुए न मने वो खसारा का खसारा हुकूमत हम अपने सूबे में रोलंगा कमनू का न मनो वो नदू खोरी सा खरीदी कमनू का न मनो चले अमर श्री और दे पाते हैं ये उर्दू पाते ना करो और कहीं करना और कहीं बद्दू में जरूरत से जुमला बराशी मीरास मसले बोली मीरास मसले बोली क्या तासीदा अलग बोली मसला वाल तपीशी और तासीदा के इंतकाल क्या तकलीफ बोली और पूरी दुनिया को मशकिला आधा पूरी सौ तक लेकिन तखमुख मानी कर गम साफ है बाकी खलको कि तासु लोग में किस कवे सदाए तेरे से सदाए तासु खून मीरास ने वर्करे तासु नूर मीरास ने वर्करे मूल हमने दे वर्करे प्लास हमने दे वर्करे है रुआ तासु इत्तेफाक कवे तासु बजरका कवे कोई भी तरुण को एक जोड़ा है आगे ना बात दा खबर आताली की नहीं दा खबर तास गति रखना दादी राज दाले कि पापरीदों में मंदान के अजी नवर कई मीरास सही नवर कई न्याय नवर कई मुलाय नवर कई शब्दादे नवर कई ये सोके नवर कई ये दो को मीरास होगी उन ये सो के जरा बिदु मुला को लू को मीरास और करे और कई तो बाप इधर के रात नहीं वर कई ने मुलाय नवर तबे जे मुलाय नवर कई मारा से जोर रखते थे चलो बड़ा गोर और को लगी थी मिक्सा को जाना को भी तो कीगी वो कौन तो बात खबर आता है पूरा कत को मीरास वर के नुस्ता को तुम चालू को राजी करा आगे सला मीरास राशि करना आवाज जाने दे वो तो कत बुजुर्ग का विषय अजीम से और तो खुदे नहीं होएंगे वो सरिया संग लक मजामनी ने तेरी ते मीरास वर के हुए के दाम पर चली आज ने कारण नौकरी मीरास दुकान
कुरान मजीद फरमाई वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस द मोर ऑफ प्लार द हारियो द जी पमार्किश पगम सदा द मोर ऑफ प्लार द हारियो शपगम दफ्तार शपगम दमूर इन कहान लहू वलद कचरी को दुमरी औलाद लूरी वी जी वी यो वी द्ववी द्री कुछ औलाद वी द मोर ऑफ प्लार शपगम सदा तो तले मनुष्य यही जी पाते दे यही प्लार पाते दे यही को एक मोर पाते दे मार्च पक जाएगा यही से मोर लवर का यही से प्लार लवर का बाकी तो सलूर इसी जीरो मोर प्लार महमूद शुगर पे गए बेशर्ती चिदमरी औलाद भी जो दमोर और दफ्तार का हरियो दम युईश बगमश बगमश फ़इन लम यकुन लहू वलदुन ववरिसहु वबवा फलिउम्मिहि सुलुस और तले मुझे औलाद रिश्ता और वो औलाद रिश्ता औलाद रिश्ता और दौलत इस पास दे माशाअल्लाह तो कुरान में जिससे फरमाई फ़इन लम यकुन लहू वलद और कदमरी औलाद दो ये रिश्ता नहीं रिश्ता वो वरिसहु अबवा और वो अपना वारिसान फादिशु वो तुमने से प्यार हो वो कुरान में जिस फरमाई फलिउम्मिहि सुलुस ग्रह में हिस्सा मोर लवर का और मां बकिया तो प्लार मार्गी रहेगा यह हिस्सा चिकन दे मोर लवर का उद्व इसी दफलार सुनस बना ग्रह में सब खबर हो पड़ी गए कुरान नमूर इसी बयान का और नूर वाले साश करे ना बेगला हजर मालूम है शादी माँ बक्के माल का दफलार यू कदम वही औलाद नो मोर प्लार यू यू दमूर दम दबची का औलाद की ग्रह में ऐसा माँ बक्के तो इसी दाग हुए की दफलार मोर अपना है समझ मोर अपना ना उनकी कदमी औलाद भी हम हकदार दे बगम ऐसा और औलाद नहीं हम हकदार दे कुछ औलाद नहीं दमूर हुए कि ग्रह में सदा और वही से हुए कि दफलार ये तो ताजी खबर तो को क्या मसकून दा खबर होता हुआ कि दमूर ग्रह में सदा और वही से दफलार लेकिन हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला दान सारी सहाबी ने नौजवान कातिबुल वही ने उन्होंने ने जो है कुरान में लिखो नौजवान साहबी ने और अल्लाह का सिफाह वर करो हैरान बपादिशी जो सहाबो अल्लाह के कम मखलूक दखल हबीब जो मजलिस और सोहबत पर मुंतखब करो जो तमक्कद में के आखिर मखलूक के सानी में पहले से फर्क हुजूर ने कहा तो हम बनी उर्दू खतरा है उर्दू एक गली में बाकी यहां पर इब्राहिम ने मगर पूरी हुआ कदा नबी जब इज्जत कि खतराशी चते होने और का जवाब पूरी जब यहूदी जब के जवाब करते ज़ैद बिन साबित कातिबुल वही ने नौजवान सहाबी ने अंसारी ने वैसे दाखिल मत बोलो पर स्वर्ण सोनू के और इब्राहिम की अकाल जब दिए हो पर स्वर्ण सोनू के हदीस की राजी कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूद जब इज्जत और दा चीज दका चलो परे हम शो निकले हम शो स्वर्ण काला मिर्जी तालिबुल काल तो जी को लोग का गेड़े करके स्वर्ण काला तो क्या अंग्रेजी में तो ऐसा बोलने बच्चे दातार रागने ने दत्ता को स्कूल बनने की मेरी अंग्रेजी में पकड़ इब्राहिम का आसास है दागा अकल और फान तो बड़ा पसंद स्वर्ण की या काची बोल कि तो स्वर्ण का वो तालीम अगर पसंद स्वर्ण की हुई की यो ज़ैद साबित ना सहाबी ने और सहाबा कलाम पप्पा बेदी के दा हमली बदे बानी जदा खबर दे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद साबित फरमाई कि औलाद नहीं दादी के चिदमोर को एकदम ऐसा लेकिन दा बाहर सुना की चिदमरी हुए के सख्तनी या कतरेनी चिदमरी खबनी और कलम है कि सख्तनी उदमरी मुझे दमोर बदले में दकुल दे मना दमोई दे मना बाकी दमा बाकी को एक दे मना वो दबो के खराबी बना जी सूरत फातो बाकी कायम हुआ यो सले को यो खत्म रसो मारी पादिश ये सख्तन पादिश ये प्लान पादिश ये मोर पादिश औलाद रिश्ता उसमें बयान कुछ औलाद नहीं दमोर दे मना करा